انیسب صاحب مونږ او تاسو پخوا چې ملاتړ کولو د شخص ملاتړ مو نه کولو د نظام ملاتړ مو کولو د وطن د نظام د وطن نظام د مونږ او تاسو ټولو اقوامو نظام زنده باد وای مونږ پښتو کې یو متل لرو وای غوا توره دی شو دې سپینې دی طالبانو د مونږ ملي اردو نظام د مونږ شل کلن نظام په زور نه دی مات کړی نه په زور خو دا نه کړی بالکل مهدي شوی وي په قطر کې یعنی امریکا موږ نظام ختم کو طالبان په قدرت کې کېنو صحیح شو د مقاومت په نوم باندې ځینې خلک دي چې جنگ ته لمن وي مثال امر الله صالح وتخذلو پنځیر ته غنی لاړلو اماراتو ته ځینې یونس قانوني نور کسان تاسو خپل پیژنئ چې رباني زوی چې لاړلو اول ورځ طالبان هلته نه تل لاړو پاکستان ته نصوص دا وایم سوال دا دی کچيري مقاومت کې دوه فرق نه وای کړو کچيري امر الله صالح وطن ته وفادار وای نظام طالبانو ته نور کولای دومره تاکړه وای بتور وای اول موین او غنی معاملې کولای خو وشته وای صحیح ده غنی معاملې کولای وشته وای دا به ځان به ځان به ولسمشر اعلان کړي ویلي به چې غنی معاملې کوله ما وښتو زه ولسمشر ختمه اعلان به کړي او ملي قیام اعلان به کړي او زه به مر سره ولاړم ته به مر سره ولاړې بل به مر سره ولاړ نو دا خو نشي کېدای چې ته ټول نظام ټول ولایتونه طالبانو ته ورپرېږده بیا لاړ شه پاکستان هغه د پنجشیر ته لاړ شه په یو غار کې ننوځه چې پښتون راجک شه ملي قیام وکړي مانه کېلیم کې دا خو امکان نه لري خبره دا ده نه څلور درې درش ولایت د هغې د سپارلي په یو ولایت کې تو ناست دي ټول مهمات هغې سره دي هر څه هغې سره دي اوس ګوره زاده صاحب افغانستان کې الحمدلله زوینه ما خبرونه اورم خپل خلکو نه اورو امن د سکونت د صحیح د کار نشته روزګار نشته مشکلاتونه ډیر دي نظام نه وي د تر څو چې دی یو هدف پورې رسیږي دا وخت نیسي خو دلته خو طالبانو ته او پنځیران ته خبره د خبره کوم چې موږ په ژوند کې قوم پرستی نه کړي موږ دایم دا یو غږ کړي چې هر افغان چې په افغانستان په خاور کې اوسېږي هغه زموږ ورور دی خو تاسو کبر وک تاسو کبر په دغه بیرغ وک بالکل تاسو کبر په احمد شاه ابدالي وک تاسو کبر په میرویس نیکه وک تاسو کبر د پښتون په ډبر وک تاسو کبر د افغانستان په خاور وک تاسو دایم د پردا چغي والی چې موږ افغان نه منو دغه وسیله څه شو چې نن تاسو دی الته ورسید ګوره خان یوسف صاحب حق به وایو کمپارسن رښتیا خبره وی د دومره نفرت د کمپارسن لرم نه لدی په شخص وی چې هغه کمپارسي کوي حق به وایو کنه ته په کام پیښه نورمال کی ما سر ګتوري ما افغان دي ما وطنواله درګو وینه نه د ځان درکوم ته په کام پیښه زما زه د تا د خپل ځان د لوړ غنم دغه موږ تاسو به اتفاق هم جوړیږي ګوره زه صحیح ده چې ډیر يم زیات يم پښتون یم خدای ډیر پیدا کړم د خدای داد د ماته راکړی زه دا نه کوم چې زه ډیر يم زه په تا حق کې دوه تا حق وکړم یا تا زه تاسو وکم کنزل درته وکم یا په بد ځان نه دي کم یا کم نه ته من لوړی وروره ته مانم عزت کې ته مانم ډیر غیرتی اندرسي تاجک اندر ډول وزباک زرا خو یو خبره درته منم یو خبره درته کوم ګوره دغه خلکو د خراسان په نوم باندې چیغې ویلې د افغانستان بیرغ په ټول پنځیر کې ولا کوي ګوره د اشرف غنی انزور چې د ماو تا ولسمشر په ټول پنځیر کې یو د اشرف غنی انزور نشته اندر ډول ګوره په دې شل کلن نظام کې چې موږ تاسو چیغې ویلې چې موږ ملي وحدت حکومت لرو صحیح ده په دې ملي وحدت حکومت کې د څومره ډیپوګان چې تاسو خپل ولیدل د ډاکټر نجیب دی وخت وسلې تجهیزات درنه او سپک تجهیزات ورکې موجود وو نن به تاسو یو ویډیو لیدلی وي چې یو ډیپوی وکړو زرګونو په میلیونو کارتونونه پیټه باندې مرمۍ ورکې موجود وي مرمۍ وي د عوام د بیمچل سم دیوالونه کې شوی دیوالونه کړیو دا خلکو کومه نه ویډیو تا خو ما سره ملي وحدت کولو یو حکومت کې وو تام د حکومت رشا خړل ما هم خړل نو زه دا وایم چې د دومره تجهیزات چې ما تا شل کلن نظام درلودو ولې دی رانه وړل د خپل نظام ته دی ولې تسلیم نکړل چې تا اشرف غنی ته ویلي وای کرزي ته دی ویلي وای چې زه افغان یم د دې خاورې بچم دا تجهیزات ما د ډاکټر نجیب په وخت کې وړیو یا د داود خان په وخت کې یا طالبانو په وخت کې یا مثال یو خبره کړې دا تجهیزات شته راشه دا واخلته ما د افغانستان حکومت د ملي وحدت کې در سره قرار لرم ولې تسلیم نکړل هغه تجهیزات دوی ساتلی وو په پنځیر کې باور په خدای وکړي دومره تجهیزات بیت المال په افغانستان شل کلن نظام سره نو موجود لکه څومره چې دوی په پنځیر کې بیت المال جوړ کړو دا نه وازي د پښتون په د تاجک حکام او د ازبک حکام او د ازرا حکام د ټولو قومونو بیت المال
ډېر زم درته په دې کلن نظام کې ګوره کرزي حکومت کې په نوم ولسمشر پښتون او 80% قدرت اندی وی ولسوالۍ اخیسته و اندی پنچریانو قومیتیانو صحیح ده بیا چې کرزي حکومت ختم شو او ګوره د اشرف غنی حکومت منځ راغلو 50% عبدالله ته ورکړی او 60% اول موین امرالله صالح یعنی 80% په اشرف غنی حکومت کې هم دوی برخه درلوده ولی چې دوی لنډغري کوله دوی ګډوډي جوړوله موږ ته نه چې موږ چانه ویریږو یا موږ کمزوري خلک یو نه موږ کمزوري نه یو غنی مجبور شو ور په هر ځای کې به خندونه ورته جوړول مسعود ورځ بل منځله را بغلو کابل ته زی مسعود ورځ منځ ډزه غنی انځور به وشتو ډزه بیرغ به وسوځولو ډزه تاجک پښتون هزاره ټول به خولاندې کول تاسو خپل شهیدان یې خبره جسمان شینده دوی ورته چې نو ورسته منم نه منم تذکره کې افغان نوم نه منم وطن ته ځیا غواړم خراسان بنم پښتون مرتبه ما چاپ دلی ته توهین تا ته توهین ما ته توهین تا حق خړلې ما حق خړلې نو اخر غنی دې ته مجبور شو وروره مجبور شو چې وتختی یا معاملې وکي یا خپل خوخه پرې دی نه غنی یو خبره وکم دا خو نو مرګم به خو ما ته زاده صاحب یو خبره درته وکم زاده صاحب ک اشرف غنی تل نه دا ګډوډیان نورم زیاتې دي او دلته زمونږ استاد په ملک کې خانه جنگیان شروع کړي اشرف غنی لاړو اشرف غنی ویل چې دغه پښتون لاړو دغه پښتون راغی صحیح شو دا پښتون لاړو دا پښتون راغی دی پښتون تاسو سره څومره خو وکړل اوس دی پښتون ته ځان ټینګ دی دی پښتون خو وکړل اوس چې دا راځي دی پښتون ته ځان ټینګ دی ګوره په دې چې دا په ما رحم نه کوي چې په ما رحم نه کوي به ته کوم باغ مولای ګوره خان یوسف صاحب ما او تا د طالبانو ډیر زیات خلاف ټول مبارزین خلاف وسم د دیو د بدو خلاف هم د خوې طرفدار افر خبره ده ګوره طالب سید چې ما او تا بیرغ نه مني سید چې ما او تا نظام نه منل قادر سره منم چې پلچک سره کونه ورانوال سربازان به شهیدانوال بمونه ورزول په دې ټولو کې زتا سره موافق یم اما افغانیت مني افغانیت خو خود مونږ ته مهم افغانیت ګوره د طالب په یو شی ډیر سخت خوشاله شلم په یو شی دغه کوم د کابل انټرنیشنل ایرپورټ میدان هوایی چې د یو کرزي په نوم وروره کرزي څوک دی چې نن ما ولې دلته لیکل کابل انټرنیشنل ایرپورټ کنه مالیاره دلته درته سلوټ کوم دغه کارونه وکړه زمونږ د مظاهره چې د الکان کې چې دا مو حددي امنیتونی کوي به ان شاء الله ګناه ځان متور ربانی په نوم باندې پانتون او چرای مسعود په نوم باندې دا زور وکیل د ملت پرای نه دي د ملت اتلان نه دي د ملت سرخوږي خلک دي دا د پاکستان ایسای جاسوسان دي پردي جنرال دي پردي برنامه راوړل دلته زه د امید لرم چې طالبان وو دا خلک لکه څنګه چې پنجاب او تاجکستان ته رخصت کړل وتښتېدل د دوی ریشه هم دلته ختمېږي نمونه به هم ورکېږي ان شاء الله او دا امید نورماله خبره ده ګوره د طالبانو ګوره عمره چې لنډغر د ما او تا وطن ته خطرناک وو طالب دومره نه خطرناک دار سره ومنه طالب به تانه طالب ګوره د طالب دا نوم نه مني ورته تاریخ نه مني ایتا بیرغ نه مني ایتا استقلال ایتا افغانیت نه مني دا مستقیم د پنجاب نه طالب څه کوي د پنجاب نه غټ خطرناک وو کدا تجهیزات زاده صاحب یو خبره درته وکم زاده صاحب بخښه غواړم د طالب 15 شیان ما منلي چې دا صحیح دي اولنې مې دا منلې ده چې هغه دا خبره کوي چې زه افغانم کدی افغانستان کې هر قوم موسیقي هغه افغان دی دا دی اول دویمه د طالب مې دا منلې ده چې وروره زورواکیو چورواکیو د ملت مال خوراک دی نه منم دا د دویم پوزټیو پوینټ دریم د طالب مې دا منلې ده چې طالب دا خبره کوي چې په افغانستان کې به هغه کار کیږي چې د ملت خوښوي اوس ګورو چې څه دریم د طالب مې دا شی منلې ده چې طالب د هغه خلکو خپې ماته کړي چې کوم خلکو په منګو تاسو باندې کنه دا کوم یو چې زورونه وهل د ټول جولایان نایان دمان په منګو تاسو راج کوو کنه وس د طالب په ګونډي والي او د طالب یو شي خلاف دغه سلپینزو کې د یو شي خلاف مظاهره مبارزه د دې جواب ورکا وهل تکول یو ځوان د کور نه ایستل یو سپینګری د کور نه ایستل یو جنې په لار وهل د دې شي د خلاف دا شي کې د خلاف خوکه خبا واو بدوکه بد د دې خصام خلاف هم هر افغاني خلاف دی چې ګوره دوی په عمومي کړي ده تیر ورځ به تاسو دې کری صاحب لیدلې وی کری پر ایدون د کور ته ورغلی دغه دلته شپه اوس ورته لایف ترې شنه راځي دغه سیکړه طالب شکست سره مخامخ کوي که طالب غواړي حکومت وکړي د خلکو زړه کې ځای پیدا کړي اخو دې لن کړي ده خلاص شوور ورته څه کار لري که غواړي چې بیا هم دغه پخوانی نظام اشخاص یا مبارزین ته ټارګټ کوي نو ول مخالف زم او اعلان کوم ټول ولست اعلان کوم چې ګوره یو افغان هم دوی ته مسلمان نه کوي ټول کافر
مونږ تاسو ټول نظام ملاتړ کړ ټول کافر راځي چې شریکي جګړه وکړو چې دوی په مقابل کې ودرېږو بلی قیام وکړو او کدسې ګوره کدسې وي باید موږ تاسو انقلاب جوړو په دغه اردو کې زاده صاحب یو دغه په دغه اردو کې بل څوک نه همدا د افغانستان بچي پولیسو کې بل څوک نه همدا د افغانستان بچي په افغانستان کې دغه 15 میلیونه افغانان ټول په دې اردو کې وظیفه ده بالکل اوس ته ټول وجنه کدا عمل دوی کله شروع کو ټارګټ کیلینګ ته باور په خدای وکول انقلاب به زوم او نری تکبیر الله اکبر غږ وکوم انقلاب به جوړو خلاص یا به داس یو حکومت جوړو زنده باد چې هغه کې ټول ځای ولري د خلک به قدرت نه وباس خو چې دوی که خی وکړل خبه وګوري بد وکړل بد بالکل که اخلاق وکړل نو موږ ورسره خيو موږ د دوی د دې منندوی یو چې غزروکان ټول په ګوندو کې محکمې ته راکش کی اندې جملې نه مولا ترخیل دی چې نو میزان ته مولا ور کړو ګڼ شمیر منځ کې غصب کړي دي خلک ټکوال ضرب کول به بدمعشي به کوله ولسته به دي انسانانو فکر نه کولو لکه دغه سي زهیر کدیر دغه سي نور پیرغونیان د پارلمان هغه اشخاص چې زمکه بیت المال جوړ کړي دي خلک بیت محکمې ته راکش کی او رزوړند کی دا به طالب دی موږ په ځل کې ځای پیدا کی بل خبره ګور امر الله صالح عزت امر الله صالح ته وسم احترام ورته لرم ځکه چې د موږ د افغانستان اول ماوینو خود پښتون سره دومره ضد کول امر الله صالح چې طالب بنوم باندې زرګونو لکونو پښتانه د زندان ته واچول د کرزي په وخت کې ملي امنیت رئیس وو خان یوسف څخه متوجه شه ټول کورو د پښتنو کورونه د تلاشي کړل د پښتون کور چې تلاشي کیږي وسلې ورنخلې یو چاړه یو چکو دی کور کې ورته پرې خو نو دا ز طالب ته وایم چې ته کوم پرستی ما کوه لکه څنګه چې حکومت د پښتنو کورونه تلاشي کړل دا ته حق دی چې پنځیر کې ته تلاشي واخلې غیر د چکونه چې بنډې پیاس په وړږي نور ټول تجهیزات وسلې کغاره کیټ وی پیکاوي تمانچوي ټول راوړه په دفاع وزارت کې واچو ځکه دوی میراثي مال نه دا بیت المال د دوی خیانت کړي و دوی لیډرانو موږ پنځیر خلکو ته احترام لرو وسلې بیت راوړي او کابل هغه کې واچوي دفاع وزارت کې دا خلک د افغانستان لپاره د طالب نم ډیر خطرناک دي د پنجاب نم ډیر خطرناک دي د روس نم ډیر خطرناک دي د ایران نم ډیر خطرناک دي باید وسایل د تجهیزات ټول راوړي لکه څنګه نیولې دي نورم باید ونیسي داسې عملیات باید وشي کور په کور تلاشي وشي دا خلک چې افغانت نه مني خلاص شو دا کافر هم ده دا مرتد هم ده دا خاين هم ده دا خبيث هم ده حتی مرګ هم په مونږ تاسو ټول اقوام باندې فرض ده ځکه او دا صاحب یو بل خبره یا افغانت هم نه مني اسلامیت هم نه مني تذکری کې خندونه افغانستان پرمختګ کې خندونه پر رایو کې انتخاباتو کې خندونه په هر ځای کې دوی خندونه جوړول ځکه خلک مونږ ته منل وړ نه زاده صاحب یو بل خبره ما کوله په دغه افغانستان کې هر رقم حالات چې تیر شو دغه کابینه چې دی اعلان کړه دغه کابینه د اعلانولو د نمونه خو واغستل خدا شخصي مونږ ته ولې ونه خو چې دا سیری سره رقم د کوم سړی دی کوم زیده په دې سړی پوی نه دی چې دغه نومي واغستو مولا پلان کې مولا بستان کې پلان کې مفتی پلان کې قاری چې دې ادارو هغه شو سرپرست شو هيا د خلکو د عکسونه شته او کنيشته زمونږ استاد په نظام کې د عسكر بم چې معرفي کېده نو دا غي عکس به خودل کېدو چې دغه شخص دی زمونږ دا چې اوس معرفي شو ګوره خان یوسف صاحب د دوی په د وسنی حکومت د کوم غي چې اعلان کړي کابینه دي کې ډيري خبرې شته دي وروره یی څوک ملاقه ورنرزي شي په دې اعلاناتو باندې چې دوی ټول پښتانه وټکی ټول مشران ملایان وټکی کار اهلی کار ته ونس پري ډاکټر ته ضرورت ده انجنیر ته ضرورت ده پیلوټ ته ضرورت ده هغه په قانوني نظام کې سربازان باید فعال شي دا شیان موږ غواړو ورنه د دې لپاره به موږ تاسو مبارزه کوو غږ به پورته کوو لکه ته چې کوم نیو کې لري دا د تا حق نیو کې دی او دا ته حق لري چې وایي کې ورته وایي دا شاید اصلاح کا بل خبره خان یوسف صاحب اوس طالبان راغله صحیح ده که خوي که بد وی راغله امریکا ورکو قدرت نو شي جانشه اوس خبره ده چې دلته ځینی کړي دی په اروپا کې مبارزه کوي مثال لريونه کوي یا کابل کې کوي چې مقاومت زنده باد طالب نو منو پلانای دی ډینګای دی ګوره د دې غلط دویم جنگ ته لمنه وایي دویم جنگ یو خو جنگ ته داخلي جنگ ته لمنه ویل دي بلکې طالبان حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني ضربه ما او تا ول سره رسیږي پیسې د ارزښت لاس ورکوي امکان لري افغانستان تور لیست لاړ شي خلک به اقتصادي مشکل سره مخ شي دا مشکلات ما او تا ته جوړیږي اوس که خدای کا بد ده باید ما او تا حمایت وکړو بد به بد وایو خطا به خو وایو دغه مقاومت په نوم باندې لندغران خراسانیان د دوی ملاتړ باید مونږ تاسو ونه کو که خوي که بد وي په ما او تا خپل شوی دا د نه आवाज یو د خان یوسف صاحب زه دا نو هم چې د طالبانو حکومت په دا به دوام وکړي شل کاله به دوام وکړي 50 کاله نه کوي دا شپږم حکومت ته ګوره په افغانستان کې چې امریکا جوړوي کله چې ډاکټر نجیب شهید شولو حق بو وایو کنه حق بو حق ته خو به هر سړی تسلیم شي هغه طالبي کا حکومت سړی او که هر څوک وي ډاکټر نجیب نظام چې لاړلو ګوره مجددي راوسو ولس مشرق امریکا جوړ مجددي بس ور سره بني راوسو
ربني ختم کو بیا ورور مولا عمر راوسو مولا عمر پسې بیا کرزی راوسو کرزی پسې غنی راوسو غنی پسې اوس بیرته طالبان راوستل نو دا شپږم حکومت دی چې امریکا په افغانستان کې د خپل اهدافو لپاره جوړوي دا ما ته لپاره نه جوړوي زه تاسو سره په دې کې هیڅ اختلاف نه لرم نو بنان خبره ده چې هیڅ د اعتماد وړ نه دي د حکومتونه دا شپږ حکومتونه چې د امریکا جوړ کړل د هیڅ اعتماد وړ نه دي د هر حکومت جوړولو تر شا د خپل اهداف دي د خپل پلان دی نو اوس خبره ده چې دا حکومتونه اعتماد وړم نه دي د شپږ بیرته نړیږي یو بل د دوی په خلاف راپورته کوي وړاله د منځه وړي نو په کار نه دی چې موږ تاسو دغه حکومتو په سر یا کمپرسي وکړو یا داخلي جنګونه وکړو موږ تاسو ټول لیدل چې هغه مجاهدین مسعود رباني ګلبدین دا ټول د امریکا نه حمایت کېدل د روس په مقابل کې وسلې خورولې ډاکټر نجیب نظام ختم کړل ډاکټر نجیب رازوړن نو همدغه سیزنونه چې طالبان ملایکي دي خو موږ تاسو ټول ولیدل چې د امریکایانو په طیاره کې راغللو ملا برادر اخون چې ورته وایي په کندهار کې کته شولو ملایکي نه دي موږ وایو چې دا ټول په دې خیانت کې لاس لري خو اوس موږ باید ملت ته فکر وکړو وطن ته فکر وکړو وطن باید تجزیه نشي ولسونه بحران سره مخامخ نشي اوسني حالاتو کې د طالبان حکومت سره مخالفت یا بغاوت کول یا مظاهرې کول دا د ټول افغانستان ته نقصان دی طالب ته ولا که دومره نقصان هم ورسیږي که طالب نړیوال مرستې ورنکړي د یو څو ټانګو تیاری نیولي ولا دا هم درته کباړ کړي خپله خېټه پرې وساتي نقصان به یې ما او تا ته رسیږي ډېره مننه الله دې سپاره مننه خوشحاله اوسې راځئ